کله چا هم په خېټه کې ډېر زیات ګیس جوړیږي د خوراک خوړلو نه بعد یا کله هم چې هغه خوراک وکړي نو هغه خوراک د هغه په معده باندې بوج راولي او د هغه معده په صحیح طریقه باندې هضم نشي کولی یا کله هم چې هغه سملي یا ناوخته روټۍ وخوري نو هغه روټۍ د وجې هغه ته خوب هم نه ورځي او د هغه په وجود باندې بوج راځي. نو زه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې په دې عمل سره کله هم چې تاسو روټۍ وخورئ نو ستاسو کچرې هغه ګیس جوړیږي په خېټه کې یا په خېټه کې اوازونه جوړیږي کم ته چې بلوټینګ ویل شي یا ستاسو هضمه په صحیح طریقه باندې کار نه کوي کم ته چې ډایجیشن ویل شي نو دا ټوله مسله ستاسو ختمېدو طرف ته ورسره تللی شي او دا یو داسې عمل دی چې دا هر یو انسان دا عمل کولی شي کچرې انسان روزانه بیسیس باندې د روټۍ خوړلو نه بعد دا عمل کوي او د دې عمل دا فائدې هم دي کچرې یو انسان ته ذهني لږ شانتي بوج سټرس ورته سوچونه فکرونه ورته راځي نو دا ور سره هم ختمېږي او یا کچره انسان ته د زړه د بیماری لګېدو خطر وي نو دا خطر ور سره هم کمیږي او کچره انسان ته د های بلډ پریشر کېدو خطر وي نو دا بلډ پریشر ور سره هم انسان ته نشي راتلی یعنی د دې خطر ور سره هم کمیږي او کچره د انسان په وجود کې د وینې رفتار په صحیح طریقه باندې نه وي نو دا د وینې رفتار هم په صحیح طریقه باندې د انسان په وجود کې شروع کیږي او انسان هر یو اندام ته په صحیح طریقه باندې بیا وینه رسیږي او دې عمل ته موږ په پښتو کې پیدل مزل وایو یعنی کله هم چې تاسو روټۍ وخورئ نو د روټۍ نه بعد د 10 منټو نه ونیسه تر 10 منټو پورې تاسو خامخا پیدل مزل کوئ یعنی کله هم چې تاسو روټۍ وخورئ نو د روټۍ نه بعد هرګز تاسو کینې هم او سملې هم بلکې تاسو د 10 منټو نه والا تر 10 منټو پورې پیدل مزل کوئ نو دا کمې فائدې چې ما تاسو ته وښودلې دا فائدې مکمل تاسو ته ملاویږي چې د دې فائدې دومره زیاتې دي چې دا ما تاسو ته بهي لږې فائدې بیان کړې او تاسو به دا خبره هم اورېدلې وي چې د پیدل مزل ګرځېدو ډېرې فائدې دي خو دا فائدې تر اوسه پورې چا تاسو ته نه دي بیان کړې نو کچرې تاسو وایي چې زموږ دا مسلې دي قدرتي ختمې شي کمې چې ما بیان کړې نو د روټۍ نه بعد د 10 منټو نه ونیسه تر 10 منټو پورې پیدل مزل کوي نو دا مسلې تاسو په مزه مزه به ختمېږي او دا ګارنټي زه در کوم او دا ور سره ختمېدو طرف ته ځکه درومې چې د انسان چې کوم سیستم جوړ شوی دی په هغه طریقه باندې کله چې دا سیستم مخکې مزل شروع کړي نو ستاسو ته چې کومې مسلې جوړېږي دا په مزه مزه ور سره ختمېږي نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو د خپل فرند سره شیر کړئ او که چېرې تر اوسه پورې تاسو زموږ اکاونټ نه فالو کړی نو دا اکاونټ در سره فالو کړئ همدغه شان ښکلې معلومات ستاسو د صحت په اړه باندې دې دپاره